غواړئ چې تاسو کامیاب شئ. که چېرته تاسو کامیابېدل غواړئ نو په دې بیان باندې لازمي عمل وکړئ، په دې خبرو باندې لازمي عمل وکړئ. راځئ چې ټول یې واورو. دا نصیحت ته بیا کوم او بیا کوم چې ټول کمال د کامیابی، راز د کامیابی هغه د قرآن سره په تعلق کې دی. که تاسو سره تعلق جوړ کې که جوړ نه کړي کې زما فایده او نقصان نشتی. زما خبره بیانولو د الله نه امید د باقي به الله مال اجر راکړي. خو ستا فایده او ستا نقصان دی. د دې سره رابطه جوړه کړي، د دې تلاوت ډېر کوئ. قرآن کې یعنی ما هغه وخت هم اوس نشته چې یاره سړی چې یاره قرآن خو زه عارضي کې نشم ګرځولی ځان سره جومات ته ورننوتم هلته قرآن نه په دې موبایل کې قرآن ډاونلوډ کړه. د علماو درسونه شته هغه ډاونلوډ کړه. روزانه یو درس اورئ، انشاءالله اورئ به روزانه تفسیر درس که نه اورېدلی دی. بعض کسان به چې ته روزانه به تفسیر درس اوري، یو درس خو اوره روزانه که جمعات ته هم راځه که سته به دې خفه کېږي چې جمعات کې ناست کور کې ورته سمله په طلایي کې او ولګوه عالم دا درس واوره، یو درس واوره او روزانه یې اوره او روزانه یې اوره او روزانه یې اوره. نن سهار داسې 9 بجې یو زنانه رابطه وکړه د ملک نه، مشره زنانه وه. د هغې یو زما سره یو غم دی، یو مسله ده چې دې ته ماله جواب راکړي. څه مسله ته خپله مسله بیان کړې، که موږ سره جواب ودرکړو. زه د ډېر وخت نه کوشش کوم چې د قرآن دا ترجمه یاده کړم، خو بیا پکې م خطا کېږه. هغې له ما جواب ورکوه، په زړه کې مې دا وویل، هغې ته خو مې ونه وي. ما اتله په دې خفه چې ته پکې لږه ډېره خطا کېږي. راځه زه ته ځوانان وښیم، هغوی له د قرآن تلاوت کول نه ورځي، ته په ترجمه کې خطا کېږي. د هغې سره غم و او دومره غم ما ته ووایي چې 3 کاله بعد ما ستا نمبر را پیدا کړو. 3 کاله زه په دې نمبر پسې ګرځېدلی، یو ته بل ته څوک یو نمبر راکړه او هر یو ته ټلیفون کوم چې خبره شروع کړه، هغه وایي چې زه پلانی نه یم. مسله دا ده چې زه ډېر کوشش کوم، خو بیا هم بعض ځایونه داسې راشي قرآن کې چې د هغه ټکي ترجمه زما د ذهن نه بیا وتي. دا شوق یې څوک چې قرآن یادوي. او دا زنانه ده، موږ سړي چې کله کینو سینه زر وټپوي، سړی 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 نو چې سړی سړی بیا په کار دا ده چې موږ د خپل طاقت او دا زور د الله د دین دپاره استعمال. او دا موقع، دا ځواني، دا حالات دا بیا په مخه به نه ګورې. تاسو یو وخت موږ سره شتي، سبا هېڅ پته نه لګي چې سبا یې سبا دی. یاد یې کوئ، نورو ته بیان کوي، د علماو سره کښېنئ، تلاوت یې صحیح کوي. زه خپل ځای نه، زه په دې ډېر خوشحالېږم چې یو سړی په ما باندې دیني خدمت راواړئ. ځکه چې دنیوي خدمت چې کم کولی شم هغې که به ته ها وکړم، خو کېدای شي داسې چې بعض نشم کولی که به ته نه کوم. دیني خدمت باندې په دې خوشحالېږم ځکه چې دا د دین تړون دی، په ډېر زیات خوشحالېږم. او که داسې چې زه د جومات ته وځم، یو سړی ما ته دا ووایي چې یعنې زه دا پلانې علم یې زده کول غواړم، دې به څه طریقه یي او زه دا کول غواړم. زه درته دا خبره کوم، خفه نه شئ. دا په پښتنو کې ډېر کم، د پښتنو مولا ډېر په ارام وي. دا ته زه نه زه خپل ځاني زه ډېر په ارام وي. او دا ګوره زما دغه دی چې زه لږ یم دا بیانوم، یو ځای کې او بل ځای کې خپل وکړو. یعنې که ما دا بیان پرېښو، ما څوک نه چیړي چې ته یې بیان کړه. چېرته یو نیم کس به چې ته داسې ووایي ما ته چې یاره که دا پلانې دغه دې مونږ ته وویلی، نو خفه نه شي په دې خبره. خو دا ګوره حقیقت دی چې زمونږ مولیان څه وي، په ارامي ولې په ارامي د هغه نه به څوک تپوس وکړي. دا تپوس دی چې هغه جواب نه کوي. موږ دین ته دومره توجه نه ورکوو چې موږ یې معلومات وکړو. یا زه ټیم شیخ صاحب په لار یو عالم روان دی، ته ورته شیخ صاحب هسې موږ له به څه ټیم را نه کوي چې د قرآن د تلاوت صحیح کړم. زه به درځم چې ته راته کوم ځای ښایې، زه به درځم. او چې څه ټیم ښایې خو لږ ټیم را کړي، زه تلاوت صحیح کړم. که زه روزانه تاسو ته یو 2 کرښې ترجمه وروم، شیخ صاحب سم خیال د دې عربو د علماو ګورئ،
د جومات نه چې د کوره پورې د عالم رواني یا د ګاډي پورې یو واته سره په روډ رواني تپوسونه دې کوي جومات کې ولا پرېږده ځکه چې دا خلک بیدار دي د دین قدر ورسره زموږ دی نه ډېر دی نو کوشش کوئ چې دا قرآن زده کوي یاد یې کوي عمل پرې وکوي الله دې موږ له په دې باندې عمل توفیق راکړي ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېده دغه شان بیاناتو لپاره زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله